ستا ټینشن به په دې سره ختم شي. نن مونږ اکثره خلک پریشان یو، ډېر مال او بد حال چې څوک ډېر مالدار دی هغه ډېر بد حال. په اسکارو کې د ټولو نه اهم ذکر ابی ابن کعب حدیث کې راځي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته عرض کې چې څومره ټیم دې دپاره ورکم چې زما کوم اضافي ټیم دی. نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې څومره ډېر وي هغومره ښه دی. هغه وایي ربع، څلورمه حصه. وایي ټیک ده که د دې نه زیات شي هغه ډېره بهتره ده. بیا ثلث، بیا نصف، وایي د دې نه که زیات شي ډېره بهتره ده. ابی ابن کعب فرمایي ای د الله رسوله زه به خپل اضافي وقت ټول دقې عمل ته ورکوم او دقه ذکر به کوم. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې عرض وکړه چې دوی تا دپاره دوه غټې فایدې دي او یقین وکړه دا دومره غټې فایدې دي چې یو غمونه دي او بل ګناهونه دي. په دنیا کې انسان د غمونو نه پریشان دی، هر وخت کې ټینشن کې، او په آخرت کې بیا ګناهونه سره هلاکۍ بربادۍ د جهنم سبب ګناه ده. او نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله اذن تکفى همک، چې کله ته دا عمل کې او په اضافي وقت ټول په دې عمل کې ته راګیر کې، نو بیا ستا د پریشانو دپاره به دا کافي شي، ستا ټینشن به په دې سره ختم شي. نن مونږ اکثره خلک پریشان یو، ډېر مال او بد حال چې څوک ډېر مالدار دی هغه ډېر بد حاله دي، ولې دا عمل ورکې نشته. او بیا نبی پاک علیه الصلاة والسلام دې ځای کې ایثار نشو، مخکې وفرمیل ویغفر لک ذنبک، ستا ګناه به هم د دې په سبب باندې معاف شي. سبحان الله. په دنیا کې انسان غمونه تنګوي، دې عمل سره غمونه الله تعالی ختموي، او په آخرت کې ګناهونو په سبب انسان جهنم ته ځي. یغفر لک ذنبک، ګناهونه به دې معاف شي. هغه په نبی پاک باندې بار بار درود ورلوستل دي. سبحان الله، اللهم صل علی محمد، بار بار دا وایي صلی الله علیه وسلم چې چرته اوزګارې، چرته کار ته روانې، چرته انتظار کې، خپله ژبه هر وخت کې په ذکر د الله باندې لمده ساته، او هر وخت کې د الله ذکر کوه. او بهترین ذکر درود شریف دی، دې کې ډېرې فایدې دي. هر وخت کې درود شریف وایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. چې څومره صحیح سند سره درودونه ثابت دي کوشش وکړئ هغه ووایي. او درود ابراهیمي موته اسم راځي په مانځه کې وایو، کوشش دا کوئ چې کله فارغ وخت وي دا درود پکې وایي، لوی فایدې درته میلاویږي. والله ټینشن به دې ختم شي، پریشانۍ به دې ختم شي، ځکه ګناه به دې نه وي. الله تعالی دې ماتم په دې باندې عمل کول اسان کړي ټولو ملګرو ته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.